بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. او اوس راځو په نوي درس پیل کوو. نوی درس مو د دوو عمودو کرښو مایل پیدا کول دي. لکه څنګه چې مخکې درس کې موږ په موازي کرښو په مایل باندې وغږېدلو چې هغه دوه کرښې چې سره موازي وي د هغو مایلونه سره مساوي دي. اوس دوه کرښې چې عمود وي یا مایلونه یې څه رقم لاسته راځي یا څه رابطه مابین د میلو د دوو عمودو کرښو په منځ کې موجوده ده. نو اوس راځو دغه درس مو په نهم صنف کې په 80مه صفحه د کتاب کې راغلی دی. غواړو چې په دې هکله تاسو سره وغږیږو او دغه درس تاسو سره شریک کړو. ښه، اوس راځو د یو پربل عمود مستقیمو کرښو مایل. دلته په فعالیت کې ویلي که چیرې یو مایان یا لوزي وي، موږ پوهېږو چې مایان لوزي قطرونه یو پربل عمود دي چې په دې شکل کې موږ کولی شو دا پیدا کړو. مایان یا لوزي هغه مربع ده چې څلور ځلې سره مساوي دي. قطرونه یو بل عمود دي، یو بل نیمایي کوي، متوازي اضلاع ده، د راس قطرونه د راس زاویه سره نیمایي کوي. دغه خصوصیت یو متوازي اضلاع دي کولی شي دلته هم موږ په دې شکل کې دا وښیو. اوس راځو چې مایل د دوه خطونو ترمنځ څه رقم رابطه موجوده ده چې یو پربل عمود وي. که چیرې موږ ولرو فرضاً دغه محور دی وای، دا محور دی، فرضاً دوه خطه په دې شکل عمود دي. دا زاویه 90 درجه 90 درجه. ښه، دغه زاویه دغه د ال یو خط ده، دا ال دوه خط ده. دلته په دغه نقطه کې عمود دي. حتما دا محور د اکس سره یوه زاویه جوړوي چې دې ته تیتا یک ووایو، دې زاویې ته دا له محور د اکس سره تیتا 2. ښه، او دغه زاویه چې ده هم 90 درجې ده ځکه یو په بل عمود دي، یا دا زاویه د ټولې 90 دي. ښه، اوس موږ دلته یو مثلث ال یو عمود پر ال دوه ده شکل کې ګورو. دغه ال یو ال دوه دوه زاویې جوړوي، تیتا یو او تیتا 2. ښه، ثبوتول دې نه چې حاصل ضرب د مایلوی منفي یو کېږي. د دې ال یو ته که مایل ام یو وایو، د دې مایل ته ام دوه وایو، حاصل ضرب د مایلوی منفي یو کېږي. ښه، که چیرې ال یو عمود په ال دوی له دې نتیجه کېږي چې حاصل ضرب د مایلوی څه کېږي؟ منفي یو. موږ دلته لرو، موږ پوهېږو چې یوه زاویه د خارجي مساوي کېږي مجموع د دوه زاویې د غیر مجاورو چې دا په اووم صنف کې موږ ولوسته دغه موضوع باندې چې یوه زاویه د خارجي چې یوه یې زله د مثلث ته امتداد ورکړي او بله زله د مثلث یوه زله، دا زاویه د خارجي یوه زله د مثلث ده، بله زله امتداد یافته د زله د مثلث ده. دې زاویې ته چی وایي؟ خارجي. چې زاویه د خارجي چې تیتا 2 ده مساوي کېږي 90 جمع تیتا 1. ښه، 90 جمع تیتا 1 کېږي. دلته موږ لرو چې اطراف نه تانجان نیسو. تانجان د تیتا 2 مساوي کېږي تانجان د 90 جمع تیتا 1. ښه، دا په اساس د روابط د مثلثاتي تانجان په کوتانجان تبدیلیږي. په کومه ناحیه کې؟ په دویمه ناحیه کې کېږي چې دویمه ناحیه کې تانجان منفي ده، یعنې دا نوشته کولی شو تانجان د تیتا 2 مساوي کېږي منفي کوتانجان د تیتا 1. دا له مثلثاتو نه تانجان د 90 جمع تیتا 1 مساوي کېږي کوتانجان د تیتا 1. په دویمه ناحیه کې راځي چې منفي کېږي. ښه، دلته موږ تانجان د تیتا 1 مساوي کېږي، پوهېږو چې کوتانجان معکوس د تانجان ده، تانجان د تیتا 1. تانجان د تیتا 2 مساوي کېږي 1 پر تانجان د تیتا 1. ښه، اطراف
موږ دلته چای کوو اطراف تانجان د تیتا یو ضربه و دا نوشته کېږي اطراف چې دلته ضرب کو تانجان د تیتا یو ضرب د تانجان تیتا دوه دلته چې تانجان تیتا یو ضرب کو خلاصیږي دا کېږي منفي یو. ښه اوس موږ بیا هم تانجان د دغه زاویې فقط که مایل د خط مستقیم ده مایل یا دوه نقطې را کړي یا زاویه تانجان د دغه زاویه مایل د دې خط دې ته موږ ام یو وایو او تانجان د تیتا دو فقط مایل د دې خط مستقیم ده چې دې ته مایل ته ام یو وایي د دې خط دغه مایل د دې خط ده دې ته ام یو وایي تانجان د تیتا دو مایل د دې خط ده دې ته ام دوه وایي مساوي کېږي منفي یو سره. دغه د موږ چای کړ ثبوت هم که چیرې دوه مستقیمې کرښې یو پر بل عمود وي حاصل ضرب د مایلوی کېږي څو منفي یو چې دغه رابطه نه موږ په مختلفو سوالو کې کولی شو څخه له دې رابطې څخه موږ استفاده وکړو. ال یو و ال دوه عمودي کرښې دي که چیرې یو پر بل عمود وي موږ ثبوتوو چې د دواړو مایلو حاصل ضرب منفي یو ده. فرضاً ال یو ال دوه موږ روشته کړو عمود ده په دې ځای کې او دې ته تیتا یو او تیتا دو دلته دا مثلث د خارجي لاسته راغی چې تیتا دو مساوي کېږي تیتا یو جمع نوي او اطراف نه هم تانجانت ونیو وروسته له هغه مثلثاتو په کومک موږ دا کار وکړ چې منفي یو کېږي ام یو منفي یو دوه مساوي کېږي منفي یو یعنی دوه خطه چې عمود وي سره د دواړو حاصل ضرب مساوي کېږي له منفي یو سره. ښه اوس دلته موږ سوالونه لرو چې کولی شو چې موږ دوه نقطې د یو خط مستقیم که راکړل سوي وي د دوه خطو مستقیم مایلونه پیدا کوو که مایلونه دواړه سره ضربوو که چیرې منفي یو په هغه صورت کې حکم کوو چې دا دواړه عمود دي. ښه دلته نوشته د یو مستقیمه کرښه چې د ا اوه پنځو او بي یو او هغه چې د سی صفر پنځه او دی دوه ټکو څخه تیریږي له یو بل سره څه اړیکې لري یعنې موازي دي که عمود دي. هغه مستقیمه کرښه له کوم خطه ا نوشته کولی اوه پنځه فرضاً بي ټکی یو ده دا ای بي خط له دې دوه نقطو نه یو خط تیریږي په دې شکل او هغه چې د سی ده فرضاً یو خط ده چې یوه نقطه د صفر و پنځه بله نقطه ده فرضاً دی دوه و دوه له دې دوه ټکو نه یو خط تېرېږي له دې دوه ټکو نه یو خط تېرېږي آیا دواړه خطونه څه رابطه لري؟ موږ یې د دې مایل هم لاسته راوړو د ده مایل هم لاسته راوړو د دې مایل ته ام یو وایي د دې مایل ته ام دوه وایي. وخت چې مایلونه لاسته راغلل که چیرې سره مساوي وو په هغه صورت کې حکم کوو چې دا دواړه خطونه چی دي موازي دي او که چیرې حاصل ضرب د مایلو منفي یو په هغه صورت کې حکم کوو چې دا دواړه خطه عمود دي. ښه اوس موږ ګورو چې څه شکل لري. ام یو موږ لاسته راوړو مخکې ویلي وای دو منفي وای یو اکس دو منفي اکس یو دې ته وای دو وای پنځه منفي یو و اکس دو منفي اکس یو و منفي یو دا کېږي پنځه منفي یو څلور و منفي یو شپږ دا کېږي دوه پر درې. ښه همدغسې د دې خط مایل موږ لاسته راوړو ام دو لاسته راوړو بیا هم وای دو منفي وای یک دې ته اکس دو وای دو د اکس یک وای دو منفي وای یک پنځه منفي دوه صفر منفي دوه دلته کېږي درې پر منفي دوه و پنځه منفي دوه درې صفر منفي دوه دا کېږي منفي درې پر دوه و. ښه دواړه خطونه دا خط خو سره موازي نه دي ځکه موازي نه دي چې مایلونه سره مساوي نه دي. اوس دا دواړه مایلونه موږ ضربه وکړه منفي یک راکړ دا رابطه یې ثبت وکړه ام یو ضرب ام دوه مساوي منفي یو په هغه صورت کې حکم کوو چې دا څه شی دي سره
عمود دی M1 کېږي 2 پر 3 M2 کېږي -3 پر 2 دا کېږي -1 کېږي که نه دا پلو محاسبه کوو که -1 څه خو صحیح ده منفی ضد مثبت -3 پر 2 ضرب 2 پر 3 3 پر 2 ضرب 2 پر 3 2 له 2 سره اختصار یو د 3 یو د 1 کېږي پس چای شو -1 مساوي -1 اصل ضرب څه -1 یعنی یا یو مایل معکوس دی بل مایل سی چې علامه دی منفی فرضاً 2 پر 3 ده بل مایل سی معکوسه 3 یا منفی ضربه بل مایل را که پس دا دوړه خطونه چی دي سره عمود دی یعنی ای بی خط عمود په سی ډي باندې بل دلته ویلي که چیرې درې ټکي راکړل شوي وي درې ټکي راکړل شوي فرضاً پی کیو آر له درې ټکیو نه که چې په یو خط مستقیم کې واقع نه وي یا مستوي تیریږي که په یو خط کې واقع خو یا په یو خط کې واقع دي یا په یو خط کې واقع نه دي که په امتداد یو خط کې واقع وي آیا دغه درې ټکي په یو خط کې واقع دي که نه دي واقع منګه دلته مایل دی پی کیو او کیو آر مایل پیدا کوو که دا مایلونه سره مساوي سوه په هغه صورت کې حکم کوو چې دا خطونه چی دي موازی دي یعنی پی کیو آر حتما کیو یا داسې نوشته کوو کیو پی آر مایل دی دغه خط له دې دوو خطونه نقطونه یو خط تیریږي له دې دوو نقطونه یو خط چې مایل دی حتما دا مشترکه نقطه لري او که چیرې موازي چې مشترکه نقطه ولري خو په یو خط کې واقع دي یو قسم بل قسم داسې کار کیدای شي چې موږ بل شکل هم دا کار وکړو چې پی کیو دوه نقطې دي چې دا خط مستقیم لاسته راوړو وخت چې معادله د خط مستقیم چې دوه نقطې راکړي چې دا بیا وروسته لولو لاسته راوړو دا نقطه پکې وضع کوو که صدق یې وکړه بله نقطه پکې وضع کوو که معادله یې صدق کړه یعنی اطراف مساوي کړ په هغه صورت کې حکم کوو چې درې نقطې په یو کرښه کې واقع دي ښه د مثال په توګه وایو مثال ده دلته راغلی ده چې وایي د A 0-1 B 2-3 C -1-3 او د A B او C درې ټکي په پام کې ونیسئ درې ټکي په پام کې ونیسئ وښیئ چې دا درې واړه ټکي چې دا درې واړه ټکي په یوه مستقیمه کرښه په یوه مستقیمه کرښه پراته دي ښه دلته موږ ګورو چې درې مستقیمې کرښې موږ دا کنوشته کړو درې ټکي A B C A 0-1 دلته به حل نوشته کړو B ټکی مختصه 2-3 C ده -1-3 د ای بی او بی سی مایل پیدا کوو فرق نه کوي چې سی دلته راسي یا بی دلته یا ای دلته دا خبره نشته مقصد د دوو نقطو نه مایل د ای بی پیدا کوو مایل د بی سی پیدا کوو یا که دلته ای نوشته کو بی ای پیدا کوو و سی ای پیدا کوو یا سی دلته نوشته کو دا فرق نه کوي
مایل د دواړو پیدا کوو د ای بي مایل ته موږ ام یو وایو له دې دوو نقطو نه یوه کرښه تېرېږي چې مایل لري دې ته موږ ویلی سو وای دو منفي وای یو درې منفي یو مثبت یو دوه منفي صفر و دا کېږي څلور پر دوو مساوي کېږي دوه ښه په همدارنګه د بي سي مایل موږ پیدا کوو بي سي مایل چې موږ پیدا کړو دې ته مایل ته ام دو وایو وای دو منفي وای یو دې ته وای دو وایو دې ته وای یو دې ته اکس دو دلته اکس یو درې منفي درې مثبت درې و دوه مثبت یو دا کېږي شپږ پر درېو دا کېږي دوه ښه موږ ولیدل چې د ای بي او بي سي مایلونه سره مساوي ښه دا دواړه خط موازي دي که وقتی چې موازي او یوه نقطه مشترکه ولري حتما دا په یو خط کې واقع دي یو شکل بل شکل هم موږ کولی سو چې د دغه دوو نقطو ترمنځ معادله یې لاسته راوړو بله نقطه پکې وضع کړو که معادله یې صدق کړه په هغه صورت کې حکم کوو چې دا درې ټکي په یو خط مستقیم پر امتداد واقع دي او یا د دې تر د بي او سي معادله لاسته راوړو دا نقطه پکې وضع کوو که معادله یې صدق کړه وایي چې دا درې ټکي په یو کرښه کې واقع دي یا دا چې مایلونه یې لاسته راوړو د ای بي او بي سي یا فرق نه کوي د ای سي او بي سي یا ای دلته نوشته کو سی دلته نوشته کو مقصد ځکه دغه دواړه خط دوه نقطو نه یو کرښه تېرېږي له دې نه یوه کرښه تېرېږي وخت چې دا دواړه مایلونه سره موازي او یوه نقطه بي مشترکه ولري چې موازي یوه نقطه مشترکه دا خطونه منطبق دي پس درې واړه ټکي په یو امتداد د یو کرښې باندې واقع دي دا دواړه خط دا درې واړه ټکي پر یوه کرښه واقع دي ای د ای ټکی د بي د ای ټکی د بي ټکی او د سی ټکی پر یوه کرښه باندې چی دي پرتې دي د ای ټکی د بي ټکی او د سی ټکی پر یوه کرښه باندې پرتې دي ښه دلته موږ سوالونه لرو چې تاسو سره به یو تمرین ده که ای شپږ یو اته درې شپږ ټکي د یو مثلث څوکې یا راسونه وښیي چې نوموړی مثلث قایم زاویه دی که نه دی دا کولی شو چې له مایلو په واسطه هم دا موږ لاسته راوړو چې دوه مایله پکې حاصل ضرب منفي یو وه نو په هغه صورت کې کولی شو چې ووایو چې قایم زاویه ده یا داسې چې اضلاع د مثلث لاسته راوړو چې قضیه د فیثاغورس که قابل د تطبیق دلته وایي مجموع د مقایمو ظل مربع د وتر له مربع سره مساوي په هغه صورت کې هم دغه مثلث قایم زاویه دی هغه ټوټه کرښه چې د اوو پنځو او یوو ټکو څخه تېرېږي له هغه ټوټې کرښې سره چې د صفرو پنځو او د دوو ټکو څخه تېرېږي اړیکې یو په بل سره وڅېړئ ښه موږ پوهېږو چې یا دواړه خطه موازي دي یا عمود دي که چیرې مایلونه د دواړو ټکو لاسته راوړو که سره مساوي وو وایي دواړه خط موازي دي که مایلونه د دواړو ټکو د دوو خطو کرښو مایلونه هم لاسته راوړو که حاصل ضرب منفي یو په هغه صورت کې حکم کوو چې چی دي عمود دي یوه کرښه چې د دوو څلورو او اوو پنځو ټکو او بله د یو منفي څلور او منفي درې او منفي پنځو ټکو څخه تېرېږي د دواړو کرښو حالات یو بل سره بیان کړئ دا سوالونه به تاسې کار کوئ اوسنی درس همدلته پای ته ورسېد اول په اته شپېتمه صفحه کې تمرین راغلی چې درې سواله دي او په دې به تاسې کار وکړئ نننی درس دلته پای ته ورسېده په مخه هم ښه او بیا به بل درس په بل درس ساعت کې ولولو